د کهانۍ شروعات د یو داسې کلي نه کیږي چرته کې چې همیشه د انسانانو د ډریګنز ترمنځ جنگ روان وي، ولې چې ډریګنز په انسانانو باندې حمله کوي او د دیو د کلي نه ګډې او بیزې تښتي. انسانان هم د ډریګنز شکار کوي او دای د ځان سره قید کړي وي، خو د ډریګن تر ټولو غټ طاقت دا وي چې د دیو د خولې نه وورځي، د کم په وجه باندې چې د انسانانو زیات تر کورونه سوځيږي. د دې کلي د خلکو صرف یو مقصد وي چې د ډریګن شکار کول، او کم کس چې زیات ډریګنز مړه کړي نو هغه ته ډیر زیات عزت ورکوي. د کلي د مشر نوم سټایک وي، کم چې یو ډیر بهادر مجاهد دی. دا همیشه د ډریګنز په جنگ کې د ټولو نه مخکې ولاړ وي او دې تر اوسه پورې بې شمیره ډریګنز وجلي دي، خو د دې یو زوی وي د کوم نوم چې هیکپ وي. هیکپ یو ډیر کمزوري هلک دی او همیشه د ډریګنز په جنگ کې د ټولو نه شاته اوسي. سټایک ته پته وي چې هیکپ ډیر کمزوري دی، نو دا ورته همیشه غوسه کیږي. دې کلي کې د ایسټرډ نومي یو جینۍ وي کومه چې د هیکپ ډیره زیاته خوښه وي. دا هم یو بهادره مجاهده ده او همیشه د ډریګنز په جنگ کې د ټولو نه مخکې ولاړه وي، چونکې هیکپ د دې سره مینه کوي. د دې وجې نه دا یو ماشین جوړ کړي. د هیکپ دا خیال وي خو چېرته زه یو ډریګن مړ کم نو دې کلي کې به زما یو عزت جوړ شي او د ایسټرډ په نظر کې به زه ډیر عزت حاصل کم. خیر یو شپه بیا په دې کلي باندې ډریګنز حمله وکړي او دلته نه ګډې اوچتې کړي، خو دا پیري خلکو ته پته ولګي چې د دې ډریګن سره یو تور ډریګن راغلی دی، د کم په باره کې چې دیو ته څه پته نشته، خو دا تر ټولو خطرناک ډریګن دی. د ډریګنز په حمله باندې هیکپ ډیر زیات ګبراو شي، نو د ګوبر نومي یو کس یې کور ته دننه کړي، ورته وایي چې ته دننه اوسه او بهر راونه وځي. سټایک ټولو ته اډر وکړي چې په ډریګنز باندې حمله وکړي. هیکپ هم یو سوچ وکړي، د دې دا خیال وي خو چېرته زه په دې جنګ کې یو ډریګن ونیسم نو د خلکو په نظر کې به زه ډیر عزت حاصل کم. د دې وجې نه دا خپل ماشین راوباسي او بیا یې بهر د یو خټ کې د پاسه ودرئ. څنګه چې خپل ماشین کولاو کړي او دې باندې یو نشانه واخلي نو د دې مخکې یو تیز ډریګن روان وي. هیکپ بیا اچانک ډز وکړي په کم سره چې دا ډریګن د دې په جال کې راګیر شي او لاندې یو ځای کې راوغورځېږي. په دې باندې هیکپ ډیر زیات خوشحاله شي او چغې شروع کړي، او دې ټیم کې د دې شاله یو ډریګن راشي او څنګه چې دې باندې حمله کوي نو د سټایک نظر په دې باندې ولګي. دې ته پته ولګي چې د دې د زوی زندگی په خطر کې ده، نو بغیر د ټایم ضایع کول ورشي او د خپل زوی زندگی بچ کړي. دا د ډریګن ډیر زیات وایي د دې نه بعد ټول ډریګنز دلته نه وتښتي. هیکپ خپل پلار ته وایي چې ما تر ټولو خطرناک ډریګن نیولی دی، خو د دې په خبرو باندې د دې پلار یقین نه کوي او دې ته ډیر زیات غوسه شي. د دې نه بعد د ټول کلي یو میټینګ وشي. سټایک دې ټولو ته وایي چې ډریګنز چونکې په موږ باندې طاقتور دي نو موږ له خپلو ماشومانو ته ټریننګ ورکول پکار دي چې هغوی هم د ډریګنز شکار کول زده کړي، او بیا به موږ ټول په ډریګنز باندې حمله وکړو او ټول ډریګنز به ختم کړو. د دې په خبرو باندې د کلي ټول خلک راضي شي. کله چې د کلي خلک دلته نه لاړ شي نو سټایک ګوبر ته وایي چې د کلي ماشومانو ته به ته ټریننګ ورکې او د ټولو نه به ډیر تکړه ښکارین جوړې. خیر په سباله باندې هیکپ ځنګل ته لاړ شي او د هغه ځای تلاش شروع کړي چېرته کې چې دې ډریګن ویشتلی و. هیکپ چې لږ مخکې لاړ شي نو ګوري چې یو ونه ماته شوې ده. دې ته پته ولګي چې کوم ډریګنز دې ویشتلی و هغه به دلته کې راغورځېدلی وي، او بیا چې لږ مخکې ورشي نو ګوري چې هغه تور ډریګن دلته کې راغورځېدلی دی. دا د هیکپ په جال کې ګیر شوی وي کوم چې د ټولو نه خطرناک ډریګن دی. هیکپ ډیر زیات خوشحاله شي او بیا خپل چاقو راواخلي. په دې باندې دا ډریګن وجل غواړي. د دې دا خیال وي چې داسې به د خلکو په نظر کې زما عزت ډیر سیوا شي، او څنګه چې په دې باندې غزار کوي نو د ډریګن سترګو کې وګوري. په دې باندې د هیکپ زړه وسوځي او د وجلې په ځای باندې د دې د رسۍ کولاو کړي. څنګه چې ډریګن د دې جال نه کولاو شي نو الټه په هیکپ باندې حمله وکړي، خو دې ته څه نقصان ونه رسوي ولې چې دې د ډریګن زندگی بچ کړې وي. او بیا ډریګن دلته نه لاړ شي او دا الوتې نشي. د دې نه بعد چې هیکپ کور ته راشي نو د دې پلار په کور کې د هیکپ انتظار کوي. دا ورته وایي چې سبا نه په کلي کې د ماشومانو ټریننګ شروع کیږي، کوم کې چې به ماشومان د ډریګنز شکار زده کوي او هغې کې ما ستا نوم لیکلی دی، ته به هم د نورو ماشومانو په شان د ډریګنز مقابله زده کوې. نو هیکپ ورته وایي چې زه ډریګنز وجلی نشم، خو سټایک ورته وایي چې ته د دې کلي د مشر زوی او ته به د ډریګنز په وجله کې د ټولو نه مخکې اوسې. خیر په سباله باندې د دیو ټریننګ شروع شي. د کلي څه ماشومانو ته د ډریګنز ټریننګ ورکړی کیږي نو دلته کې هیکپ هم راشي
دا ټول ماشومان د هیکپ مذاق وړاوي، ورته وایي چې ته ډیر کمزوری یې، ته د دې ټریننګ قابل نه یې، خو صرف د دې وجې نه ته سلیکټ شوی یې چې ته د کلي د مشر زوی، خو دې ټیم کې ګوبر راشي دا ماشومان غلي کی او ورته وایي چې ستاسو ټریننګ شروع کیږي، او کم ماشوم چې په تاسو کې قابل وو هغه ته به د ډریګنز په جنګ کې موقع میلاویږي. بیا ورته وایي چې دلته کې د هرې پنجرې شاته ډیر خطرناک ډریګن دي او تاسو به دیو سره مقابله کوئ. د ټولو نه مخکې ګوبر یو پنجره کولاو کی، د کم نه چې یو پیل ډریګن راوځي او د ماشومانو باندې حمله کول شروع کی، چونکې د دې د خولې نه وورځي نو د ټولو ډالونه وسیزي او ټول ماشومان دلته نه وتښتي، خو صرف هیکپ او ایسټریډ پاتې شي. خو ایسټریډ ډیره تکړه جنۍ وي، دا د ډریګن د هرې حملې نه ځان بچ کی، او څنګه چې ډریګن په هیکپ باندې حمله وکړي نو د دې دا ډال وسیزي او بیا نږدې ورشي، او څنګه چې دې باندې حمله کوي نو دې نه مخکې ګوبر راشي او دا ډریګن ونیسي او واپس یې پنجره کې بند کی، او بیا هیکپ ته ډیر غوسه شي، ورته وایي چې ډریګن همیشه په انسان باندې حمله کوي. خو هیکپ ډیر زیات حیران شي ولې چې دې باندې خو هغه تور ډریګن حمله نه وکړي. د دې نه بعد هیکپ دوباره ځنګل ته لاړ شي او هغه تور ډریګن پسې ګرځي، خو ګوري چې تور ډریګن یو کنده کې ګیر شوی دی او دلته نه وتی نشي. هیکپ نږدې ورشي نو دې ته پته ولګي چې د ډریګن د لکۍ یو پر مات شوی دی، د کم په وجه باندې چې دا لوتی نشي نو دا په خپله کاپي کې د دې یو نقشه جوړه کړي، او بیا چې کور ته راشي نو د دې ډریګن ریسرچ شروع کی. خو د دیو کتابونو کې د دې تور ډریګن په باره کې څه لیکلي شوي نه وي، ولې چې دا یو داسې قسم ډریګن دی کوم چې په خاموشۍ سره ډیره تباهي کوي او چاته د دې په باره کې تر اوسه پورې څه پته نشته. خیر په سباله باندې یو ځل بیا د هیکپ ټریننګ شروع شي او یو ډریګن په هیکپ باندې حمله وکړي، خو دې نه مخکې چې دا ډریګن هیکپ مړ کړي ایسټریډ یې په څه ناسه طریقه باندې بچ کړي. خو د هیکپ سوچ صرف د هغه تور ډریګن په باره کې وي، او څنګه چې د دې دا ټریننګ ختم شي نو دوباره ځنګل ته لاړ شي. خو دا پیری هیکپ د ځان سره یو مئی راوړي او دا د ډریګن ته ورغوزار کړي، نو ډریګن دا مئی وخوري. خو اوس هم تور ډریګن په دې باندې مکمل باور نه کوي، د دې وجې نه هیکپ دلته کې ایسار شي او ټوله ورځ د تور ډریګن سره تیره کړي. دې کې د دواړو دوستي جوړه شي. هیکپ په لاوله ځل باندې ډریګن ته لاس یوسي، د دې نه بعد چې کله هیکپ واپس راشي نو ګوبر ماشومانو ته وایي چې د جنگ په ټیم کې تاسو همیشه د ډریګنز د سانګونو کټ کولو کوشش کوئ، ولې کو چرته د ډریګن سانګونه کټ شي نو هغه بیا الوتی نشي. د ګوبر خبرې چې هیکپ واوري نو دې ته د تور ډریګن په باره کې خیال راشي او بیا کور ته لاړ شي او د ډریګن د پاره د لکۍ یو پر جوړ کړي. دا ټوله شپه مهنت وکړي او بیا یو پر تیار کړي او په سباله باندې ډریګن ته یوسي، ډریګن له میان ورکړي او بیا پسې شاته د لکۍ وتړي. ډریګن ته چې د خپلې لکۍ په باره کې پته ولګي نو دا په هوا کې والوځي، خو دې سره هیکپ هم والوځي چونکې دا لکۍ ټیک نه وي، د دې وجې نه دواړه په اوبو کې وغورځېږي. خو هیکپ یو ځل بیا د لکۍ ډیزاین بدل کی او بیا یې ډریګن ته ولګي. روزانه دا د دې د لکۍ د ټیک کولو کوشش کوي. هیکپ د لکۍ سره یو پیډل اټیچ کی، د دې په ذریعه باندې دا د ډریګن کنټرول کولی شي او د څو ورځو مهنت نه پس اخر کار هیکپ یو داسې پر جوړ کی د کم په وجه باندې چې ډریګن دوباره الوتی شي او هیکپ لا ولنې یو داسې انسان جوړ شي کم چې د ډریګن سورلی کوي. په کلي کې هیکپ ته د ډریګنز د وجلې ټریننګ ورکوي، خو د ټیم تیریدو سره سره هیکپ ته پته ولګي چې دا ډریګنز اخر کنټرول کېدی څنګه شي. د ټریننګ په دوران کې هیکپ د ډریګنز کنټرولول زده کی. هیکپ ته پته ولګي چې ډریګنز په کومه خبره باندې غوسه کوي او کومه خبره باندې غلی کیږي. هیکپ بغیر د جنگ ډریګنز کنټرول کولی شي، د دې وجې نه دا هر یو مقابله وګټي. د هیکپ د پلار هم دا خیال وي چې هیکپ یو ډیر تکړه ماشوم دی او دینه به یو ډیر غټ مجاهد جوړیږي. خو دی خو په ځنګل کې هیکپ د ډریګن سره دوستی جوړه کړې وي، د دیو دا دوستی په مزه مزه ډیره پخه شي. ایسټریډ چونکې ډیره قابله جنۍ وي خو د دې نه هم هیکپ مقابله وګټي، نو د ایسټریډ شک پیدا شي ولې چې هیکپ خو مخکې یو ډیر کمزور انسان و، اخر دا ډریګنز کنټرول کولی څنګه شي. نو یو ورځ د ټریننګ نه بعد دی پسې شاته روانه شي او څنګه چې هیکپ ځنګل ته لاړ شي نو ایسټریډ ته پته ولګي او دا پسې شاته ورشي. هیکپ د ځنګل منځ ته دننه شي نو ایسټریډ ډیره زیاته حیرانه شي ولې چې دې ځنګل ته تلل منع دي، خو دا هم هیکپ پسې شاته ور روانه وي او شاته پسې هغه کندې ته ورسي چرته کې چې هغه تور ډریګن موجود وي.
دلته کې چې د ایسټرډ نظر په ډریګن باندې ولګي نو د جنگ د پاره تیار شي او ډریګن هم د دې طرف ته رامنډه کی خو هیکپ مینس ته ورشي او ډریګن کنټرول کی. ایسټرډ چې دا وویني نو ډیره زیاته حیرانه شي ولې چې دا خو تر ټولو خطرناک ډریګن دی کم چې هیکپ کنټرول کړی دی. ایسټرډ دلته نه منډه شروع کی خو ډریګن پسې شاته لاړ شي او راوچتې کی. دی په خپله ملا باندې کینی دی باندې هیکپ هم وي او بیا ورله د ډریګن چکر ورکي. لاول خو ایسټرډ ډیره زیاته غبراو شي خو بیا په مزه مزه د دې د غبراهټ ختم شي. هیکپ ورته وایي چې د دې په باره کې څوک خبر نه کی ګنې د کلي خلک به دا ډریګن ملکي. خو ایسټرډ په دې خبره باندې حیرانه وي چې ډریګن زموږ دشمن نه دی نو اخر دیو زموږ په کلي باندې حمله ولې کوي. خو ډریګن دیو یو داسې ځای ته یوسي چرته کې چې ډیر ډریګنز روان وي او دیو سره په پنجو کې ګډې او بیزې وي. هیکپ او ایسټرډ ډیر زیات غبراو وي خو د دیو دا ډریګن مخکې روان وي او اخر یو داسې ځای ته ورسي چرته کې چې یو ډیر غټ ډریګن موجود وي کم چې د دې ټولو مشر دی او دا ټول ډریګن دی د پاره خوراک راوړي. خو چرته دی ته خوراک میلاو نشي نو دا د ډریګنز باندې حمله کوي. هیکپ ته پته ولګي چې د دې ټولو ډریګنز دا مجبوري ده چې دیو د انسانانو په کلي باندې حمله کوي ولې کو چرته دیو داسې ونه کی نو دا غټ ډریګن به دا واړه ډریګنز وخوري. د دې نه بعد تور ډریګن واپس خپل ځای ته راوړي. ایسټرډ هیکپ ته وایي چې موږ له د کلي خلک هغه غټ ډریګن په باره کې خبرول پکار دي. خو هیکپ ورته وایي خو چرته خلک خبر شو نو هغوی به د غټ ډریګن سره سره دا واړه ډریګن هم مړه کي. ته اوس د دې په باره کې څوک مه خبروه او کله چې وخت رالی نو زه به په خپله باندې خپل پلار خبر کم. خیر په سبا له باندې د هیکپ اخیرنی یو امتحان وي. دې کې به دا د یو ډیر خطرناک ډریګن سره جنګیږي او کو چرته دې دا ډریګن کنټرول کو نو د خلکو په نظر کې به دا یو ډیر غټ مجاهد وي. د هیکپ پلار هم ډیر خوشاله وي او د خلکو د مخې په خپل زوی باندې فخر کوي. خیر هیکپ چې کله میدان ته کوز شي نو دې سره یو تور او ډال وي خو خلک ډیر زیات غبراو وي ولې چې نن د دې مخکې کم ډریګن رایله کیږي نو دا ډیر زیات خطرناک دی او بیا چې څنګه گیټ کولاو کی نو د اور یو تیزه لمبه راوځي او بیا دا ډریګن را بهر شي. ډریګن ډیر زیات غوسه وي او د هیکپ طرف ته ور روان شي خو هیکپ د سمجدارۍ نه کار واخلي. دا خپله توره کیدي د خلکو دا خیال وي چې هیکپ به دا ډریګن ملکي خو هیکپ د ډریګن ته نږدې شي او دا ډریګن کنټرول کی. خو چونکې په میدان کې ډیر شور وي د دې وجې نه ډریګن کنفیوز شي او هیکپ باندې حمله وکړي. دی پنجه کې ونیسي او څنګه چې وجني نو دې ټیم کې هغه تور ډریګن راشي دا د بل ډریګن باندې حمله وکړي چونکې دا د ټولو خطرناک ډریګن دی. د دې وجې نه دا بل ډریګن خپل غار ته دننه شي. د خلکو نظر چې په تور ډریګن باندې ولګي نو ټول د دې د نیولې دپاره لاندې راشي خلک په ډریګن باندې حمله وکړي. خو ډریګن هم ډیر زیات غوسه وي. هیکپ ته پته وي چې دا ډریګن به دا ټول خلک ختم کی نو ورته وایي چې چاته نقصان ونه رسي. د دې وجې نه ډریګن غلی شي او دا خلک په ډریګن باندې حمله وکړي وینیسي. د دې نه بعد د هیکپ پلار هیکپ کور ته راولي او دې ته ډیر زیات غوسه وي. خو هیکپ ورته وایي چې ډریګنز انسانانو ته نقصان رسول نه غواړي خو د دیو یو بله مجبوري ده. د دیو د پاسه یو بل غټ ډریګن دی خو د هیکپ پلار د دې خبره نه اوري. ورته وایي چې د ډریګنز په وجه باندې ډیر خلک مړه شوي دي او موږ له ډریګنز وجل پکار دي. خو هیکپ ورته وایي چې دا صرف د ډریګنز مجبوري وه ولې چې دیو باندې یو ډیر غټ ډریګن دی او کم له چې دیو خوراک یو نیسي نو هغه دا واړه ډریګنز خوري. د هیکپ پلار ته چې د غټ ډریګن په باره کې پته ولګي نو د هغه د ختمولو فیصله وکړي او خپل زوی ته وایي چې تا موږ له دوکه راکړه او بیا په غوسه کې دلته نه وځي. د دې نه بعد د ټول کلي خلک تیار کی او د غټ ډریګن د وجلې تیاری شروع کی. بیا تور ډریګن د ځان سره روان کی ولې چې د دې په ذریعه باندې دیو هغه غټ ډریګن معلومولی شي او بیا ټول کلی روان شي. دی خو هیکپ ډیر زیات خفه وي او دا یو سوچ وکي او د کلي ټول ماشومان راوغواړي د ټولو د خپله قیصه وکي او بیا ورته د ډریګن د کنټرولولو طریقې وښیي. دی خوا چې خلک دغه غټ ډریګن ته ورسي نو دلته نه یو خطرناک ډریګن راوځي خو دا دومره غټ وي چې په یوې حملې سره د انسانانو ډیرې کښتۍ تباه کړي. خو دې ټیم کې د کلي ماشومان را روان وي او دیو په ډریګنز باندې سواره وي. هیکپ دیو ته د ډریګنز د کنټرولولو طریقه خوستلی وي. سټایک چې دې ته وګوري نو ډیر زیات حیران شي او ورته پته ولګي چې د دې د زوی سوچ صحیح و. هیکپ په منډه باندې د خپل ډریګن خواته ورسي خو دا په ډیرو غټو زنځیرونو کې تړلی شوی وي. نو هیکپ د دې د کولاوولو کوشش کوي. د دې نه مخکې چې هیکپ دا کولاو کړي نو هغه غټ ډریګن د دیو په کښتۍ باندې خپه کیږي د کم په وجه باندې چې تور ډریګن اوبو کې وغورځېږي
چونکې دا په زنځیرونو باندې تړلی شوی وي نو د اوبو یخ ته ورسي هیکپ د دې د بچ کولو دپاره راشي خو د هیکپ پلار هیکپ شاته راکاږي او د اوبو نه بهر کی او بیا د ډریګن پسې اوبو ته دننه شي او دا د زنځیرونو نه یې لکي هیکپ خپل ډریګن ته وخیږي د هیکپ پلار ته پته ولګي چې هیکپ یو ډیر بهادر هلک دی نو دا دې له حوصله ورکي ورته وایي چې دا غټ ډریګن ختم کوي نو هیکپ د خپل ډریګن سره روان شي د کلي ټول ماشومان په ډریګنز باندې سواره وي دیو دا غټ ډریګن وجل غواړي او د کلي خلک چې دیو وویني نو ډیر زیات حیران شي یو کس د غټ ډریګن په سترګه باندې حمله وکړي او ایسټریټ په څه ناسه طریقه باندې د دې خولې ته ورسي د دې د غاښونه ماتول غواړي خو په دې باندې غټ ډریګن ته نوره هم غوسه ورشي او دې نه مخکې چې دا د خولې نه اور راوباسي ایسټریټ د دې د خولې نه ودانګي دا د دې ډریګن د اور نه بچ شي خو لاندې د غورځېدو په ټیم کې د هیکپ ډریګن ونیسي د دې نه بعد د هیکپ ډریګن په دې غټ ډریګن باندې حمله وکړي او دا ځان پسې ولګوي دیو اسمان ته اوچت شي او په وریځه کې د دې غټ ډریګن نه پناه شي هیکپ د دې غټ ډریګن په څانګونو باندې حمله وکړي او د دې د څانګونه سوري کړي غټ ډریګن ته چونکې هیکپ د وریځې په وجه باندې نه ښکاري نو ډیر زیات غوسه شي او په غوسه کې د خولې نه ډیر اور وباسي دې کې خو هیکپ او د دې ډریګن بچ شي خو د دې هغه لکۍ وسوځي کومه چې هیکپ دې ته جوړه کړې وي د دې نه بعد هیکپ خپل یو آخري چال وچلوي دا د هغه ډریګن په ځان پسې ولګوي او د ځمکې طرف ته په تیزۍ کې روان شي د هغه ډریګن ډیر زیات غوسه وي او د دې طرف ته ډیر تیز روان وي او څنګه چې دې باندې اور ولي د دې نه مخکې هیکپ خپل ډریګن راتاو کړي او د دې خولې ته یو ګوله ولي په کوم سره چې د دې خولې کې یو دماکه وشي او غټ ډریګن د کنټرول نه بهر شي او په ځمکه باندې ولګي او یو تیزه دماکه وشي د دماکې په وجه باندې هیکپ د اور کې وغورځېږي نو د دې ډریګن هم دغه اور ته ورشي د دې نه بعد چې کله د هیکپ پلار راشي او دا خپل زوی ګوري نو د دې نظر د هیکپ پر ډریګن باندې ولګي خو هیکپ دلته کې نه وي دې پسې شاته د کلي خلک راشي دا ټول په هیکپ باندې ډیر زیات خپه وي د دیو دا خیال وي چې د دماکه کې هیکپ مړ شوی دی ایسټریډ هم ډیره زیاته خپه وي خو لږ ټیم پس ډریګن خپل څانګ کولاو کړي کم کې چې دننه هیکپ پروت وي د هیکپ پلار ډیر زیات خوشحاله شي ولې چې ډریګن د دې د زوی زندګي بچ کړه خیر د دې نه پس چې کله هیکپ په هوش کې راشي نو ګوري چې د دې ډریګن د دې مخکې موجود دی خو د جنګ کې د هیکپ یو خپه ماته شوی وي خو چې د خپل ډریګن سره میلاو شي نو ډیر زیات خوشحاله وي او بیا چې کله د کور نه بهر راوځي نو ډیر زیات حیران شي ولې چې د دیو کلی مکمل بدل شوی وي د هر یو کس سره ډریګن وي چرته کې چې مخکې د ډریګن سره دښمني روانه وه هلته کې اوس د انسانانو د ډریګنز ترمنځ دوستي ده په دې باندې هیکپ ډیر زیات خوشحاله شي د هیکپ پلار هم په هیکپ باندې فخر کوي په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ